زما والد محترم زما بابا جان اوې ځان سره وینه قبر ته نه وړم زه وینه اسلام دپاره تویول غواړم پښتونه واوره ځان غیرت پیدا کا په پیغمبر غیرت وکړه پیغمبر په ناموس غیرت وکړه په صحابو غیرت وکړه په ختم نبوت غیرت وکړه وایي غم دې داسې غم ټول جهان در پسې جاړي مفتي صاحب غم دې داسې غم ټول جهان در پسې جاړي اوس ځمکه خلاصې کړه چې اسمان در پسې جاړي او حق وایم د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي حق وایم د مرګونو سوداګر را پسې ګرځي ښه ډېر راته وګوره کېدای شي سبا نه یم د مفتي سردار علي حقاني شهید رحمت الله علیه کانفرنس د تعزیتي پروګرام د هغې حوالې زه ستاسو مخې ته بای روډ نه بای ایر مخې ته کېښودل غواړم خو د هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم څه غواړمه څه غواړمه زما سټایل کې ووایي څه غواړمه توجه غواړم یا د څه کسانو په دې درد دی چې سعد مولوي وایي چې توجه ماویدار چې خپل تکیایي کلامي زما تکیایي کلام څه شی دی زمونږ د نوخار مرکز کې یو اجي صاحب و ابه دا ډېر وي وایي ګش به کوو تبلیغ له به ځو نو ما ورته وي استاد په دې باندې خلک هم چاره چکي او ځان هم چاره چکي که دې مشرانو سپینګرو دوی ته به د بټلیګر صاحب بیان یادي چې به یو خبره وکړه به وي عزیزانو نو د هر چا خپل تکیایي کلام وي زما تکیایي کلام څه شی دی خو ستاسو مخې ته بای روډ نه بای ایر مخې ته کېښودل غواړم او د هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم څه غواړمه زما عزتمندو څنګه چې نن تاسو ته پته ده دا تعزیتي پروګرام دی د مفتي سردار علي حقاني شهید رحمت الله علیه باره کې دا یو تعزیتي پروګرام دی مفتي سردار علي حقاني شهید رحمت الله علیه شهید شو کم عالم د اسلام دپاره وینه نه توی کړې ما چې کومې خبرې وکړې کېدای شي هېڅ پته نه لګي شاعر وایي د یارانو کډې کور ته وار په وار ځي د مرګ سخت تیاري وي ګل خو د ګلاب وي دا نور هسې ګلونه دي مرګ خو د شهید وي دا نور هسې مرګونه دي ما ته خپل اکابر علماء دیوبند سبق راکړو ما ته وایي حسن جان شهید رحمت الله علیه ځان سره وینه قبر ته نه ده وړې صهیب حنفیار شهید رحمت الله علیه ځان سره وینه قبر ته نه ده وړې حسن جان شهید رحمت الله علیه ځان سره وینه قبر ته نه ده وړې حسن طارق شهید رحمت الله علیه ځان سره وینه قبر ته نه ده وړې اقنواس جنگ شهید رحمت الله علیه ځان سره وینه قبر ته نه ده وړې مسلمانه وورا ایک پختونه وورا ځان سره وینه قبر ته مه وړه اسلام وینه غواړي قرآن وینه غواړي قرآن وایي وینه راکا اسلام وایي وینه راکا صحابه له وینه ورکا نن چې ته په دې پاکستان کې